لونه د حضور پاک مبارک سلوره یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بطولو کی کشر لور دا حضرت فاطمہ و، او دا دا فطرت یو قانونم دے کہ دا انسان دا کشر اولاد سر منا غیر اختیاری زیادتی. نو دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ سر دا حضور پاک غیر اختیاری محبت و من زیادتا. بے دا چاہتا وادکڑا دا چکل پیغل شون ډیرو اکابر صحابه پزړه کې دا ارمانو چې دا مونږ ته واده شي، ځکه چې د حضور پاک زموالی دا لوی سعادتو، او بیا نسب یو کیږي چې چاته واده شو د هغه اولاد به د هغه مولادي او د حضور پاک به مولادي، نو رستو نسب یو کېدل دام ډېر لوی سعادت او فخر. حضرت ابوبکر صدیق هم تمنا کړې وه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم تمنا کړې وه، او د حضرت عثمان باندې خو اسې د حضور پاک دوه لونه واده وي چې یو وفات شوه بیا ورته بله په نکاح کړه، او بله چې کله وفات شوه نو بیا د حضور پاک بله لور نه وه، او وی فرمایل که زما بله لور بې واده وې ابه مې عثمان ته په نکاح کړې وه. هغه د حضور پاک سره ډېره ښه زوموالي کړې وه. نو خزم د انسان خوخی بہر کے فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ توادکلا، او حضرت علی دا حضور پاک دا مبارک دا حضور پاک مبارک دا ترزویو دا ابو طالب کافر مړ شوی دی، او دا ټول تربیت نبی علیہ السلام کړی دی، دا معشوموالی نه د حضور پاک سره، او پیغمبر علیہ السلام معشوم لوی که امید ترزوی و امید والا پرورشو که. یو ځل د مینا په یو دشت و بیابان علاقه کې نبی علیہ السلام سره حضرت علی په مانځه ولاړو، پلار یې پرې راغی ابو طالب. علي صاحب ویرېد چې دا پلار به راته څه وایي، ځکه پلار خو یې کافر و. اشاره یې ورته وکړه بچی دلته راشه. وی ولې ویرېدې؟ وی زه درته څه نه ویم، د دې خپل تره د زوی مرسته دې کوه، او چې دې درته څه وایي د ده ملګرتیا کوه، دې بچه ته تا په غلطه لاره بونځي. د هغې نه پس حضرت علی رضی الله عنه ډاډه شو، ښکاره به د پیغمبر علیه السلام مرسته کوله. او کله چې حضور پاک په هجرت ته نو دا علی رضی الله عنه یې راوسته او په خپل بستر یې سملو. دا ګوره ډېره ګرانه خبره، ځکه د مکې چې څومره کافر و د هغې مشران دا ټول د پیغمبر علیه السلام د کور نه تو شوي، او د نیت و چې پېشمني به پرې مونږ حمله کوو وجنو به. حضور پاک د خدای پاک محفوظ وویسته، را پاسید او شګې را واغشتې او هغې په لاره کې اونوستلې، او دی وی شاهت الوجوه شاهت الوجوه، خدای دې د کافرو دا سترګې زمانه اخوا کې دارې تورې ړندې شي. او دی فرمایل چې وفي ابصار څنګه دی غشاوة ولهم، دا سورت یاسین کې چې راځي وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، دا آیت ولسته او د کور نه بار ووت. او علي صاحب ته وی زما په بستر سمله، ما سره د خلکو امانتونه دي، نو چې سحر پاسې د امانتونه به خلکو له ورکړي، په خپله یې نه ورکول بیا به خلک شکیان شي. وی چې بار ووتم هغه سترګې الله د هغه ټولو کافرانو هغه شګې د ټولو کافرانو سترګو ته ورسېدې. وی ما ورته کتل سترګې مږلې او زه ترې نه ووتم. حضرت علی رضی الله عنه سار په ده باندې سار شو، کافرانو په کور حمله وکړه چې وی کتل حضور پاک نشته، په بستر دې املاست. وی ملګری دې څه شو؟ وی په دې لاره بار وتې دی. وی مونږ چې لار کې ولاړو مونږ خو نه دي لیدلی. وی وتې دی.
چرته تللی دی نور ما ته هم پته نه لګي چې چرته تللی دی. بیا دې نظر بند که بیا پرېښود وی ده ته پکې څه دغه دی د ده څه جرم خو نه دی. بیا هغه ټول امانتونه خلکو ته واپس کړل او یو څو ورځې پس د حضور پاک په نقش قدم قدم کېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړه. نو په مدینه شریفه کې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره حضور پاک لوی که او چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغله شوه نو حضرت علی رضی الله عنه ته واده کړه. جمله انتظام د واده ولا حضور پاک او کا خو ساده واده زمونږ د وطن د ډېرې قصې پسې پکې نه وي. حضور پاک ورله سامان وکړه، یو منګې وله وکړه او په جهیز کې یو ورله سرمن چې دا د ساروي سرمني او بنده هغه زمانه کې به خلکو د تولې په ځای استعمالوله سملاستېدل به پې داسې مختصر یو میچن نا مختصر سامان یې وله وکړه او په خپل لاس حضور پاک ونیوله او حضرت علی رضی الله عنه کره بوتله او بیا اوبه راواغېشتې او د حضرت علی او د حضرت فاطمې رضی الله عنهما په سینه باندې ولستلې وشیندلې او د برکت او د خیر دعا یې ورته وکړه. خدای پاک حضرت علی رضی الله عنه او فاطمې رضی الله عنها له ښکلی ژوند ورکړه، خشته او مزیدار او د مینې او د محبت ژوند دی. او حضور پاک به چې کلم د سفر نه راغی نو فاطمې رضی الله عنها کره به ورغی، ډېر زیات محبت یې ورسره. لومبې به خپل کور ته نه ته جومات ته او بیا فاطمې کره او بیا به خپل کور ته راغی او تپوس به یې ته وکړو بچې څنګه. یو ځل حضور پاک دې کره راغی، ورته یې وی ملګری دې څه شو؟ علي صاحب تپوس یې وکړ، وی ما سره یې جګړه وکړه او بار ته لاړ، دا د غرمې وخت. حضور پاک ورپسې زر ووت، چاته یې وی د علي صاحب معلوماتو کې کم ځای دی؟ وی صاحب د جومات د دیوال سوري ته ملاس دی، په خاورو ملاستو. چې راغی نبی علیہ السلام ورته ودرېد، دا څادر ته په ځمکه پروت و او په وجود یې خاورې پرتې وې او حضور پاک ته خاورې وڅنډلې وې. قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے خاور والا پاسا. نبی علیہ السلام پاساو او د مټې ونیوه او نیغې خپل کور ته بوته. د دواړو پوره خیال به نبی علیہ السلام ساته چې دواړه د یو بل نه خفه نشي او خوشګواره خشته ښکلي ژوند دی چې د انسان لور او زوم یو بل سره خوشحاله مور او پلار هم خوشحاله او چې لږ خفګانه می بیا په لور باندې پلار خفه کېږي مور خفه کېږي. خدای پاک ول بچی ورکړل. په بچو کې لومبې زوی چې پیدا شو حضور دا د رمضان میاشت وه او دویمه هجري وه، د هجرت ته حضور پاک دویم کالو. نبی علیہ السلام ته چالو چې د حضرت علی بچی پیدا شو، سار وختي زر په تلوار ورغی، وی رو باسه ماشوم ما ته وښایه. حضرت حسن رضی الله عنه ماشومو په غیږ کې ول یو زنانه راوړه، وی صاحب دا دی، وی نوم هم وله سیخې دی، وی حرب. حرب په عربی کې جنگ ته وی، جګړې ته وی. عرب خو ډېر زورورو نو بچو له به یې داسې قسمه نومونه کېښودل. وی نه دا حرب نوم ټیک نه دی، د لزه نوم اکدم حسن. حسن معنا خشته ښکلې، وی دی خو ښکلې دی خشته دی نو حسن نوم یې وله کېښود. او حضور پاک په خپله خوله مبارکه کې کجوره واله او هغه کجوره یې راواغېشته دله یې په خوله کې واله چې لومبی د حضور پاک لاړې مبارکې د ده وجود ته داخل شي. ورپسې 11 میاشتې پس بل ډور پیدا شو، 11 میاشتې پس دی په رمضان کې پیدا شو، هغه په شوق قدر کې شعبان کې پیدا شو. یو بیبي و د حارث لور، هغې خوب لیدلی و دې نه مخکې راغله حضور پاک له وی صاحب یو ډېر د خطرې خوب مې لیدلی، درته یې ویلی نشم. وی وایه ما ته ووایه څه خوب دی؟ وی حضرت ډېر خطرناک دی. وی ته خو وایه؟
وی زناستو موستانه چا دغ وخت یو ټوټه را پرې کړه او زما غیږ کې راوغورځول. وی داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک مسکی شو، وی دا خو ډېر ښکلی او ښایسته خوب دی. وی د فاطمې به بچی کېږي او ستا غیږ کې به یې څوک در غورځوي او ته به یې پالنه کې. دا زما د غوښې ټوټه ده. واقعي اقصې وشوه د حضرت فاطمې رضی الله عنها بل ماشوم شو 11 میاشتې پس د شو قدر په میاشت کې. هغه ماشوم یې د حارث دې لور نه ورک، هغې به یې پرورش او پالنه کوله. چې حضور پاک ته پته ولګېده نو زر بیا ورغې. وی ماشوم راوالی حضور پاک دې خپل غیږ کې ونیو. وی نوم هم وله څه کېښود، هغه زوړ نوم یې وله بیخیو. وی حرب نوم هم وله صاحب کېښود. وی نه دی خو جنگ نه دی، جګړه نه ده، د لزه نوم اکدم حسین نوم یې وله کېښود. حسن معنا ښکلی او حسین خشتوکې چې ورته موږ پښتو کې وایو، تصغیر دی د حسن خشتوکې. دا نومونه وله نبي علیه السلام کېښودل. او د سره م حضور پاک هغه چلو که غوږ کې وله بانګ ووی، په خپله مبارک د حضور پاک بانگ او اقامت لومبیره د غوږ ته داخل شو او په خوله مبارکه کې کجوره وروله او هغه د په خولې کې ورکړه. دا سنت طریقه درونو چې کم ماشوم پیدا شي ښکلي نوم به وله ایږدي. بعضې خلک څخه خراب نومونه ایږدي، خراب نوم به قطعا نه ایږدي. او بعضې خلک د کافرو په نوم نومونه ایږدي، د کافرو په نوم به بچو له نه ایږدي چې معنی ښکلي وي یا د پیغمبر نوم وي. ګوره حضور پاک یو زوی د ابراهیم علیه السلام نوم کېښود، ابراهیم. بل قاسم نوم کېښود. قاسم تقسیمونکي ته وایي، تقسیم خو سخي سړی کوي. بل طاهر نوم کېښود، طاهر معنا پاک او طیب معنا پاک. دا خشته نومونه. نو یا د صحابو نومونه کېښودل پکار دي، یا د پیغمبرانو، یا د عالمانو او یا د نیکانو صالحانو. خو په نوم کې د علماو سره مشوره کوي چې معنی غلطه نه، ځکه بعضې خلک نوم کیږي او د هغې معنا ډېره غلطه وي. د نوم یو اثر دی انسان ته رسېږي. بهر کې یو صحابي نبی علیہ السلام نه راغی، وی ستا څه نوم دی؟ وی زما حزن. حزن سختۍ ته وایي، سختۍ ته. وی دا نوم دی بدل کس ته خو سهلې، ستا خو خوی نرم دی، سخت خو نه ته. یره د الله رسوله که ته پې نه خفه کېږي نو دا نوم راله پلار او مور یې ښودلي، دا مې بدلېدو ته نه کېږي. ډېره ښه ده. د هغه نوسیر سعید ابن مسیب رحمه الله ډېر لوی جلیل القدر محدث دی. وی افسوس چې زمونږ نیکه دا نوم بدل کړی وی څه خبه وه. وی اقه سختي زمونږ د هغه په اولاد کې زمونږ په ټول خاندان کې پرته ده. د نوم یو اثر وي. نو نوم ښه نوم ایښودل پکاري، خشته ښکلې. حضور پاک له چې به څوک رالل او د نوم تپوس به یې ترې وکړه، که نوم به یې خراب و زر به یې ورته بدل کړه، او که نوم به یې ښه د برکت دعا به یې ورته وکړو. نو دواړو له حضور پاک په خپله نومونه کېښودل، حسن خشته او حسین خشتوکې. او دواړو له حضور پاک غیږ کې ونیول او خپلې لاړې وله خېټې ته داخلې کړې. اوس هم چې د چا بچی پیدا شي نو تاسو هم داسې کوئ، یو کجوره یا چواره دا یو عالم له لېږئ چې هغه په خوله کې ووایي، دا ګوټي چې ورته مونږ وایو، او بیا هغه د ماشوم خوله کې اچوئ چې د دې عالم د دې نیک انسان لاړه د ماشوم دې خېټې ته ړومبی ور داخله شي. نو خدای به د دې ماشوم په وینه کې برکت پیدا کړي او د هغه عالم د علم اثر به پکې الله پیدا کړي او د هغه نیکي به له خدای پاک خولې ته وردن نه کړي. دا بهتره خبره ده. بیا حضور پاک دواړو له عقیقه کړې ده په 9 ورځ. 9 ورځ باندې عقیقه سنت ده. دا حضرت حسن رضی الله عنه د هغې هم کړې ده او د حضرت حسین رضی الله عنه هم کړې ده. عقیقه څه شی دی رونو؟ دا په 9 ورځ د ماشوم پکاري د پیدایش. د الک د پاره 2 ګډان او یا 2 چیلي، که ګډي وي نر وي او که ښځې وي، خو هغه ګډ او چیلي چې قرباني پې کېږي لکه د کالي د کال.
او نقصان پکې نی، لکه څنګه چې د قربانۍ څاروي کې نقصان نی، دی کې به نقصان نی. او د جینۍ دپاره یو ګډ یا یو چیلې، او که وسې نه کېږي نو مختصر بل څه خیرات دی وکړي. او دغه د عقیقې غوښه په خپله هم خوړی شي، په خپلو بچو هم خوړی شي، په مالدار هم خوړی شي او په غریب هم، او په خپلو رشته دارانو. دا یو خوشحالي ده، خلک حلال کې او خپل دوستان رشته داران راوغواړي او دا ماشوم دپاره دعا وکړي. دا په 9 ورځ پکار سر وله خریل پکاري چې سر وله وخورئ. او د سر د ویښتو سره چاندي وزن کې نو خیرات کې هغه بره چاندی روپۍ وي، اوس خو هغه نشته، نو هسې د لږ صدقه او خیرات وکړي. که هلک یو که جینۍ وي سر به وله خورئ او نوم دی وله کېږي. نوم مخکې مې ښودی شي او په دغه ورځ او که په 9 ورځې دا کار ونه که نو بیا دې په 15 ورځ وکړي، کنی ورپسې 9 نو د هغې طریقه راته اسانه او ښیم. ماشوم مثلا د چهارشنبې په ورځ پیدا دی نو 9 راځي، د 9 په ورځ دې وکړي. که هغه 9 نی نو په بله 9 دې وکړي، که بله نی په بله 9 دې وکړي، که بله نی په بله 9 دې وکړي. ښه دا ده چې څومره زر وشي نو ښه ده. حضور پاک فرمایي وی چې د عقیقه وکړي او دا څاروی حلال شي، د نبي نه لاړه. وی دې ماشوم باندې چې په مستقبل راتلونکې زمانه کې څومره تکلیفې او بیماری راځي، دې وینې سره د خدای پاک هغه ختمې. نو د حضرت حسن رضی الله عنه هم 2 ګډان حلال کړي، او د حضرت حسین رضی الله عنه په حقیقه کې هم 2 ګډان حلال کړل. دواړه ماشومان لویدل او حضور پاک به ځان سره کېنول. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه فرمایي وی نیمه شپه وه، دا د حضور پاک د مرئی زوی و د غلام. وی نیمه شپه وه، وی یو ځل رالم، وی پیغمبر علیه السلام په دې غیږ کې سپراتو او څادر یې تاو کړو، مکمل پټو، د ما ساجتو. وی ما چې خپل حاجت پوره که تپوس مې دی وکړه حضرت د دې څادر لاندې سري د غیږ کې م څه دي؟ وی څادر یې ته لر که نو په یو پتون حسن ناست او په بل حسین، دواړه ناست. وی ما ته وی ای اسامه زما دې دواړو سره ډېره مینه ده او تم ورسره مینه کوه. او دعا وکړه خدایه زه دې دواړو سره مینه کوم، الله تم ورسره مینه وکړي، او چې څوک دوی سره مینه کوي الله تا هغوی سره مینه وکړي. دونه محبت یې ورسره. یو ځل کور ته نبی علیه السلام فاطمې کره راغی، اواز یې وکړ یا ماشومان څه شو؟ نو دوی په خاورو کې لوبې کولې، وجودونه څښا شوي. نو فاطمې رضی الله عنها مناسب ونه ګڼله چې د خاورو خیرن نبی علیه السلام له لاړ شي. نو زر یې په لمبولو شروع کړه چې ورېږوې لامبوم، او خشته جامې ورته واچو مزېدارې چې بیا نبی علیه السلام له لاړ شي. نو وخت تیر شو، نو نبی علیه السلام واپس را روان شو، جماعت ته راغی، منبر باندې کېناست، تقریر یې شروع کړ. دواړو ته مور خشته جامې واچولې او پاک یې کړل. وی ورشئ بابا در پسې راغلی و اواز یې درته کو. دواړه په منډه جومات ته رالل. حضور پاک تقریر کو دغه وخت کې، او صحابه ورته ډېر زیات ناستو چې دی جومات ته رالل، نیغ پیغمبر علیه السلام له راتلل. نو ماشومانو تیندکونه یې خوړل. نو حضور پاک منبر کې تقریر په ځای پرېښود او ورکوز شو. یو یې رونیو په دې یو رونې کېښو، او بل یې رونیو په دې بل رونې کېنو، او دیو فرمایل وی صدق الله، الله رښتیا ویلي دي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې دا مال او بچی دا فتنه ده. وی دا دواړه را روانو او ما تقریر کو. وی دواړو ته چې مې وکتل صبر مې وکړو، خو بیا ټینګ نه شوم، نو تقریر مې پرېښود او دواړه مې روچت کړل، کې مې نو ګوره تقریر نه ویستم. دونه یې ورسره محبت او مینه، بې انتها محبت.